سوالګر او کنجوس د عربو یوه کیسه. د بادیګرم ټاکنده غرمه وه چې سپین ږیری سوالګر وږی و تږی یوه کلي ته ورسېدی. تر ګردو لوی او ښایسته کور یې په نښه کړ. دروازه یې ور وټکول چې د خدای په نامه یو څه پیدا کړي. یوه سړي د بالاخانې کړکۍ خلاصه کړه. په سوالګر یې آواز وکړ: څه وایه؟ سوالګر ورته وویل: بې حده تږی یم، وږی یم، که د خدای په نامه یوه پیاله شیدې راکئ. په کور کې که څه هم د غواوو لوی ګورم ولاړ و، خو د کور څښتن وویل: شیدې نسته. سوالګر یوه ګوله ډوډۍ وغوښته او د کور څښتن په قهر جواب ورکړ: ډوډۍ له کومه څښې؟ سوالګر خواست وکړ: تږی یم، د خدای په نامه یو غړپ اوبه خو راکئ. د کور څښتن وویل: اوبه نسته. اوبه نه لرم. سوالګر په قهر سو. ورته ویې ویل: ته خو تر ماله فقیر یې، په قصر کې څه ته ناست یې؟ راځه کچکول راواخله، زما سره کور په کور وګرځه.